اوس نکاح حکمونه څه دي؟ د نکاح دپاره ډېر حکمونه دي. په ځینو ځایونو کې نکاح فرض ده، په ځینو ځایونو کې نکاح واجب ده، په ځینو ځایونو کې نکاح سنت مؤکد ده، او په ځینو ځایونو کې نکاح مکروه ده، او په ځینو ځایونو کې نکاح حرامه ده. هغه ځایونه چې په هغې کې نکاح فرض ده، کله چې یو انسان باندې خپل نفسانی خواهشات غالبه وي، نفسانی خواهشات پې غالبه وي، او دی قدرت هم لري، جسمانی طاقت هم لري، خو لیکن دی ویریږي، په دې ویره کې وي، په دې یقین کې وي که چېرته زه نکاح ونه کړمه ما نه بدفعلي کېږي، ما نه بدعملي کېږي، زه بدو لارو طرف ته اوړمه، نو په دغې صورت کې انسان باندې نکاح فرض ده. خواهشات پې غالبه وي، قدرت هم لري، طاقت هم لري، او په دې باندې ویریږي که چېرته نکاح ونه کړم نو ما نه بد اعمال ترسره کېږي، خدای ناخواسته زنا طرف ته مې توجه کېږي، خدای ناخواسته بدو اعمالو طرف ته مې توجه کېږي، نو په دغه صورت کې دې لپاره نکاح هغه فرض ده. او که چېرته نفسانی خواهشات یې وو لیکن ویره د دې وه، یېرېدو چې که چېرته نکاح ونه کړمه ما نه به بدفعلي وشي، په دې ویرېدو، نو په دغه صورت کې نکاح واجب دی. او چې کله درمیانه وي اعتدال صورت وي، نفسانی خواهشات دی وي خو لیکن کنټرول کړي دي، جسمانی طاقت، مالی طاقت، هر شی در لري، او په دغه صورت کې چې کله نکاح کوي او نیت دا وکړي چې دغه نکاح زه د دې دپاره کوم چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امت زیات شي، بچیان مې زیات شي، دغه بچیان د ما دپاره صدقه جاریه وګرځېږي، نو په دغه صورت کې تا ته ثواب هم ملاویږي، او په دغه صورت کې نکاح سنت مؤکد ده. اعتدال صورت ده، اعتدال په صورت کې سنت مؤکد ده. او هغه صورت چې په هغې کې نکاح مکروه ده هغه دا ده چې یو سړی نفسي خواهشات لري خو په دې ویریږي که چېرته زه نکاح وکړمه نو ما نه به په ښځه باندې ظلم وشي، په ښځه باندې به ظلم وکړمه، په دې ویریږي. داسې نه چې په ښځه باندې ظلم وکړم، طاقت هم لري، مالی طاقت، جسمانی طاقت، هر شی لري، خو لیکن په دې ویریږي که چېرته زه نکاح وکړم ښځې باندې به رانه ظلم وشي، دغه صورت کې نکاح مکروه ده. او که چېرته نفسانی طاقت، جسمانی طاقت، مالی طاقت، هر یو شی لري، خو لیکن دا یقین وي که چېرته نکاح وکړم مجاز مې سخت ده، غصه راځي چېرته په ښځې باندې ظلم وکړم، یقیني وي، یقیني چې زما نه په ښځه باندې ظلم کېږي، نو بیا په دغې صورت کې نکاح حرام ده. محترم مسلمانانو، د ظلم څو صورتونه دي؟ یو د ظلم صورت دا ده چې یو سړی دا ووایي چې زه که نکاح وکړمه زه ویرېږم هسې نه چې دغه ښځه یا دغه زنانه چې د ما کور ته راغلې ده او د ما په نکاح کې ناسته ده، داسې نه چې زه د دې نه بیا یو څه وخت پس لاړ شم، په دې ویرېږم مسافري پرې وکړم، 10 کاله او 15 کاله او 8 کاله او 9 کاله مسافري پرې وکړم، دا ظلم ده. په دې ویرېده چې دا ظلم ده، ځکه چې د ده هغه خواهشاتو سره لوبې کول دي، د ده هغه د دې چې کوم هغه ارزو او تمناګانې د هغې سره لوبې کول دي،
دا ظلم په دغه صورت کې نکاح هغه مکروه او چېرته که په دې باندې ویریږي چې زه نکاح وکړمه یقیني مانه ظلم کېږي په ښځه باندې یقیني مانه په دې ښځه باندې ظلم کېږي یعنې زه ترېنه یقینا زه دغه د راغلمه قبولي مې وشوله ما اوس نکاح وکوله او د دې نه پس زه بېرته واپس ځم یو میاشت دوه میاشتې زه ورسره تېرې کړم بیا د دې نه واپس ځمه 5 کاله او 6 کاله او 3 کاله او 4 کاله زه دې نه بهر تېروم دا هم د ښځې سره یو ظلم نو په دغه صورت کې هم نکاح حرام نو دغه څو صورتونه دي چې دا د نکاح حکمونه په دې